پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې څلور جمعې په قصده بغیر د عذره څلور جمعې پرېښولې څلور نص حاضر د الله رسول فرمایي دې سړي اسلام شاته وغورځوئ دې سړي اسلام شاته وغورځوئ بیا د الله رسول فرمایي کم سړی چې جمعې ته حاضر نسو عذر یې نه درلودی الله رب العزت د پر زړه باندې سټیم مهر ولګي بیا دی په غافلانو کې شمار سي او غافلان چې دغه به جهنم لري بیا د الله رسول فرمایي په سم درته وایم تاسو د جمعې منځونه مه پرېږدئ که تاسو لاپرواهي اختیار کړه الله رب العزت په تاسو لاپرواهي اختیار کړه ته جمعې ته نه حاضرېږې قدر یې نه لرې الله فرمایي تا به بیا زه په خپل دربار کې نه حاضروم نه به ستا قدر چې دی هغه لرم روایاتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم سړی سهار لمونځ یې وکړي بیا د جمعې دپاره تیاري کول نوکان یې پرې کړو ویښتان یې برابر کړو غسل یې وکړي بیا کپړې بدلې کړي بیا تیل ولګول بیا خوشبو ولګوله را روان سو رالی مسجد لره چې دی رالی اول صف لرې ځان راورسوي اول صف لره ټیک سولو دی رالی د الله رسول فرمایي پر هر قدم الله ودته د یوه کال روزو نفلي روزو ثواب چې دی هغه ورکوي د کوره راووتلې غسل دې وکړي کپړې دې بدلې کړي خوشبو دې ولګوله رالی را روان سوی هله په اول وقت کې مسجد لره رالی کښېنستلې پر هر قدم علامه بیهقي روایت را نقل کړی دی پر هر قدم الله د یوه کال د روزو او د یوه کال د تهجد د لمانځه ثواب تاته درکوي تهجد او پر هر قدم بیا چې سړی څونه لیري هغونه دی قدمونه اخلي پر هر قدم باندې رالی مسجد ته ځان راورسوي اول کې کښېنستی په اول کې ابلته سړی ناوخته رالی دا کدا خلک چې اوس راځغلي ناوخته را رواني بیا اول صف لره ځي اجي هغه عدالت کښېنه عدالت نو سړی ناوخته رالی بیخي زما خطبه ویل کېدله چې رالی اول صف لره بیا مال منځه بعد مالته ولې اول صف لره راځغلي خیر خو به والمولي صاحب زه ډېر راباندې ناوخت سو په ازارګنجي کې نو مان نو بیا وی الله وی اول صف لره ځئ ما ویلې بس نو زه به دی تورې نه وایم چې په هغه کې بیا سیم خوا به داسې مال بلوز به نه راځي ته په ازارګنجي کې خپلې ګټې کوې بیا به را روانې د خطبې پر ټیم باندې خلک پرې 11 بجې راغلي دي دا تېره جمعه د چمنه سالکان علیحده د جمعې لمانځه له راغلي وو ښه او ته به د دا بلې ګلۍ سره روان یې ګپه به نه سره جوړو د الله رسول فرمایي اوس نو په غور واورئ نو یو سړی رالی د جمعې لمانځه لره چې رالی تر خلکو یې پښې نه اړولې او رالی کښېنستی وعظ خطبه دا یې په غور واورېدله د تیرې جمعې څخه تر نن جمعې چې څه ګناوې کړې وې الله هغه ورمعاف کړي مسلم شریف حدیث دی 3 ورځې لا پر بالا او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ناوخته سړی رالی او بیا تر خلکو پښې اړولې د الله رسول فرمایي د جهنم دپاره خپل پل جوړ کړه بیا پر داغه پل باندې جهنم لره ولاړ او بیا د الله رسول فرمایي چې دا کله یو سړی خوشبو ولګي او چې کله یو سړی کاروبار دی مزدور دی د مزدورۍ کار دی نو ستړی دی بدن یې خولې کړي دي کپړو خولو بوی ده علما فرمایي زموږ مذهب نه نور درې سره مذهبونه وایي پر ده باندې غسل واجب فرض دی به غسل کوي جمعې لمانځه ته غسل کول زموږ هغې خو د اتوار دپاره ترتیب برابر کړی دی په اتوار غسل هم کوي په اتوار دی بیا خپل کپړې هم بدلوي په اتوار دی صفایي هم کوي دا جمعه په مابین جن پاته سوې ده دغه چې په اتوار یې کوي دا د عیسایانو کار دی او چې په هفته یې کوي دا د یهودو کار دی او چې په جمعه یې کوي دا د محمد رسول الله کار دی په جمعه یې کوي دا د محمد رسول الله کار او بله خبره عجبه درته کوم د الله رسول فرمایي تیل ولګوه خوشبو نو د الله رسول فرمایي
چې کله یو سړی د جمعې لمانځه را روان سو پر هر قدم الله د یو کال د روزو نفلي روزو ثواب ورکوي پر هر قدم الله د یو کال د تهجد د یو کال تهجد د لمانځه نفلي لمانځه ثواب تهجد خو نفل دی د دې ثواب الله ورکوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو سړی سهار غسل وکړي کپڑے مپڑے بدلې کړې بیا خوشبو ولګوله بیا را روان سو رالی مسجد لره چې رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حج او د عمرې ثواب درته ملاویږي د حج ثواب هلته ورته ملاویږي چې دی په سره ګرمي کې را روان سي جمعې لمانځه لره دلته پر دغه د جمعې پر دغه لمانځه باندې الله ودته د حج ثواب ورکوي زموږ د خو اوس یخ دی ممکنه د الله به د یخ ثواب مشترک او د ګرمۍ ثواب د الله رسول یو حج ګڼلی دی بللی دی او چې بیا د جمعې د لمانځه څخه ما بعد د مازدیګر د لمانځه د تیاری دپاره کښېنستی ذکر تلاوت قرآن استغفار درود شریف دا یې وایي مازدیګر لمونځ هم په جومات وکړي د عمرې علیده ثواب الله ودته ورکوي د عمرې علیده ثواب الله رب العزت ودته ورکوي او د الله رسول فرمایي چا چې په خطبه کې خبرې کولې د دې داسې مثال دی لکه پر هغه خره باندې سړی کتابونه وولي او که بیا بل چا ورته ویل خبرې مه کوه خطبه شروع ده د الله رسول فرمایي و دې سړي ته د جمعې ثواب هم نه میلاویږي اخو وچ و ته هم پر ده باندې برابر شوې ته هم پر ده باندې پیټ شولې او بیا د الله رسول فرمایي چې دا مازې د جمعې ورځ شوله ملایکې راشي د جمعې مسجد په دروازه کې چې ودرېدلې کم سړی چې وختي راتلی په اول وخت کې راتلل دی ته الله د یوه وش واستوه کعبې لره هلته خیرات که څو ثواب یې دی قرباني یې دونه ثواب الله ورکوي بیا چې څه وځنډېږي هغه دومره دی لکه غویی چې حلال کړي چې څلور وځنډېږي هغه داسې دی لکه څه چې حلال کړي څلور وځنډېږي هغه داسې دی لکه چرګ چې حلال کړي څلور وځنډېږي هغه داسې دی لکه هګۍ چې صدقه او خیرات کړي او چې دلته امام خطبې ته ودرېدی ملایکې کتاب بند کړي دا د خلکو نمونه لیکي څوک رالی څوک نه رالی کتاب بند کې ملایکې هم خطبه اوري هغه خلک راشي هغه میسجان کوي زه ورته وګورم میسجان خبرې یو بل ته لاره دا کومه کیسه ده خو خدای دې د داسې حال وساتي خدای دې موږ ته د جمعې احترام را نصیب